د انټرنیټ د زده کړې لومړنۍ ویډیو ته ښه راغلاست. دا ویډیو د ګوګل اړوند ده چې څرنګه کولی شو د ګوګل اپلیکیشن څخه سالمه استفاده وکړو، په کومې طریقې سره کولی شو په ګوګل کې سرچ وکړو او اړوند معلومات ترلاسه کړو. په اوسني وخت کې خلک له چټ جي پي ټي او نورو اے آی ماډلونو څخه معلومات ترلاسه کوي، خو ولې موږ او تاسو ګوګل کاروو؟ ځکه د ګوګل له لارې ترلاسه شوي معلومات هیڅ نیمګړتیا نه لري، معلومات یې باوري وي او کولی شو په لږ وخت کې زیات او مهم معلومات ترلاسه کړو. راځو د ګوګل اپلیکیشن په خپل موبایل کې راخلاصو. زه راځم خپل موبایل کې لیکم ګوګل، ترڅو د ګوګل اپلیکیشن زما مخ ته راسي او پر اوپن آپشن باندې کلیک واخلم. دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. دا د سرچ برخه ده. په دې برخه کې زه ورته لیکم مثال په ډول افغانستان، یا ما ولیکل مصنوعي ځیرکتیا. که چیرې موږ تاسو پر آل باندې کلیک واخلو، په دغه برخه کې اړوند ټول معلومات اخیستل کیږي. ویډیوګانې سربیره پردې په لاندې برخه کې اړوند ویبسایټونه، پښتو لیکنې او نورې هغه ویډیوګانې کوم چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي وي، دا د آل برخه ده. همدارنګه که چیرې موږ تاسو په دې لاندې ایمیج برخه باندې کلیک واخلو، نو موږ تاسو سره به د مصنوعي ځیرکتیا اړوند تصویران راسي. د ویډیو برخه کې بیا خاص ویډیوګانې راخیستل کیږي کوم چې د مصنوعي ځیرکتیا اړوند وي. دا ځل زه لیکم افغانستان. د لیکلو وروسته په سرچ آپشن باندې کلیک اخلو او د آل برخې ته راځو. تاسو لیدلی سئ موږ تاسو د افغانستان نقشه راواخیستل شوه. که چیرې کلیک ورباندې واخلو، نو ټول معلومات په دقیق ډول موږ ته راخیستل کیږي چې یاد هیواد کوم ډول ده، چیرته موقعیت لري او څومره خلک پکې اوسیږي، یعنې مکمل معلومات راخیستل کیږي. همدارنګه که چیرته لاندې نور سکرول کړو دا، نو دلته مختلف ویبسایټونه شتون لري. هغه ویبسایټونه ستاسو مخ ته راځي پر کوم کې چې د افغانستان په نوم معلومات وجود ولري. هر یو ویبسایټ باندې چې تاسو کلیک واخلئ، نو تاسو ته خلاصیږي او معلومات کولی شئ ولولئ. پر پښتو ژبه او سربیره پر دې انګلیسي هم شتون لري. همدارنګه دا د ویب برخه ده. که چیرې تاسو ورباندې کلیک واخلئ، نو ټول ویبسایټونه دلته راخیستل کیږي. اوس راځو څرنګه کولی شو د ګوګل د لارې یو کتاب خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړو، یا هم یوه مقاله را ډاونلوډ کړو. ما ولیکل د سکون ښار. له دې نه وروسته په سرچ آپشن باندې کلیک اخلو، دغه د کتابونو برخه ده. مختلف ویبسایټونه ستاسو مخ ته راځي پر کوم کې چې همدا کتاب شتون لري. په لومړني ویبسایټ باندې ما کلیک واخیسته. دغه ویبسایټ د خلاصېدو لپاره لږ سره وخت ته اړتیا ده، خو زه دې څخه بیک وځم یو بل ویبسایټ ته، غواړم همدا کتاب ترې ډاونلوډ کړمه. په پورته کراس آپشن باندې د کلیک اخلم. په دغه برخه کې دلته شتون لري کتابتون په نوم ویبسایټ. همدې ته راځم او دا صفحه دا ډول سکرول کوم، دلته لیکل شوي دي پری ډاونلوډ. پر همدې باندې کلیک اخلم او لاندې ډاونلوډ آپشن کلیک کوم. له دې نه وروسته یاد کتاب له موږ سره ډاونلوډ کیږي. دا و هغه طریقه چې څرنګه کولی شو د ګوګل د لارې یو کتاب را ډاونلوډ کړو. یو ځل بیا د سرچ برخې ته راځم او دلته لیکم احمدشاه بابا. د لیکلو وروسته په سرچ آپشن باندې کلیک اخلو او د آل برخې ته راځو. په دغه برخه کې مختلف تصویران او اړوند نور معلومات دلته شتون لري. د احمدشاه بابا اړوند موږ او تاسو راځو یو ایمیج انتخابوو. ایمیج برخې ته که چیرې موږ او تاسو راغلو، خاص تصویران او عکسونه دلته راخیستل کیږي. زه په دې یو عکس باندې کلیک اخلم. بیا لاندې برخه کې دلته معلومات دي او دلته یو آپشن شتون لري د کامرې. راځم پر همدې باندې کلیک اخلم. کله چې تاسو پر کامرې باندې کلیک واخلئ، دغه عکس انتخابیږي او د همدې عکس سره هغه عکسونه ستاسو مخ ته راځي کوم چې ورسره سمون خوري، یعنې نور تصویران هم راخیستل کیږي. په لاندې برخه کې لیکلي ask about this image. په دغه برخه کې که چیرې تاسې د همدې تصویر اړوند بله پوښتنه لرئ، هغه ترسره کړئ. ما ولیکل what is the name، ما یعنې د دغه شخص نوم څه شی ده. دلته راواخیستل احمدشاه درانی. په همدغه ترتیب سره تاسو کولی شئ د تصویر د لارې هم اسانه سرچ وکړئ او خپل معلومات پوره کړئ. دا د ګوګل د لارې یو تر ټولو ښه او اسانه کار ده، ترڅو تاسو خپل معلومات د سرچ د لارې په دقیق ډول ترسره کړئ. همدارنګه دې صفحې څخه نور زه بیک وځم، دومره خاص پکې څه نشته. که بیا هم کوم ملګري سره پوښتنه وي، کولی شئ د کمنټ د لارې له موږ سره شریکه کړي. تر بیا ښه وخت، چارې الله مو مل شه.